د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید عمر احمدي. په بلخ ولایت کې د عامه نظم د شپږم کنډک قمندانۍ په مزار شریف ښار کې د نظامي تمریناتو په ترسره کولو سره د اختر په ورځو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه وار د مخه د امنیت د ټینګښت په موخه په ګزمو او کمربندونو کې په تلاشیو بوخت دي تر څو خلک د اختر ورځې په آرامه او خوشحاله چاپیریال کې تیرې کړي. په شمال کې د عامه نظم کنډک قمندانۍ مسؤلان وایي چې په ټولنه کې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره پراخې هڅې کوي تر څو د ناوړه پیښو مخه ونیول شي. دغه ځواکونو د لومړي ځل لپاره د مزار شریف ښار په عمومي سړکونو کې نظامي تمرینات ترسره کړل او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې له ویرې او اندېښنې پرته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. قماندانی کندک ششم امن عامه در شمال یک کندک دفاعی است، یک کندک ضد آشوب است. اینها همگی وقت آمادگی کامل در سطح ولایت بلکه در سطح زون آمادگی کامل دارند. خدا نکرده در هر ساحه از هر منطقه کدام جنایتکار به خاطر کدام جنایت آنها حرکت منفی میکنند، مجاهدین کندک ششم امن عامه آمادگی کامل دارند که دفعتا از او جلوگیری بکنه. به خاطر تدابیر امنیتی همشهروندان انشالله در خدمت هستند. د عامه نظم کنډک مسؤلان وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره په کمربندونو کې په تلاشیو او د ښار په شاوخوا سیمو کې په ګزمو بوخت دي تر څو خلک د اختر ورځې په خوشحالۍ ولمانځي. امروز امنیتی ما فعلا چک پاین انداخته، کسایی که شیشه سیاه است و غیر خلاف قانون میره و از او جلوگیری میکنه. ما بسیار خوش هستیم، امنیتشان تامین است، چیزی که در سر مردم است سر ما هم است. که با قماندانی قاری صاحب اسلامیار بودن مشهور، سپاسگزاری میکنیم. نه خفه نیستیم به این کارا، چون به این کارا خوش هستیم. بعضی اختطاف و بعضی جرایم جنایی و همین کارا شاید همین شیشه فیلم و همین گپا شوه. از اینا تشکری میکنیم و سپاسگزار هستیم. په بلخ کې د عامه نظم د شپږم کنډک ځواکونه د شمال 15 ولایتونو مسؤلیت په غاړه لري تر څو د اسلامي امارت برنامې پلي کړي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي چې د اصولو سره سم خلکو ته غوره روغتیایي خدمات وړاندې کړي تر څو ناروغانو ته د درملنې اړینې اسانتیاوې دلته برابرې شي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو څخه ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې په دغه روغتون کې د روغتیایي ستونزو د حل لپاره اړخیزې هڅې کوي. و ما قسما که قبلا گفتیم ما نه تنها در سطح 5 ولایت ما فعالیت داریم بلکه ما مریضای را از 9 ولایت ما تحت پوشش خود قرار میدیم و خدماتی که در مدت 3 ماه سال جاری در شفاخانه حوزوی احوال سینای بلخی انجام داده شده، خدمات سراپا اضافه تر از 1,9358 مریضی سراپا را ما عرض خدمات به آنها چه کردیم مهیا ساختیم. د بلخ ولایت د عامې روغتیا مسؤلان هم دغه راز خلکو ته د لازیاتو اسانتیاوو د برابرولو څخه یادونه وکړه. بخش های مختلف ما فعال داریم که از جمله بخش نسای ولادی، بخش ارتوپدی، جراحی عمومی، جراحی اعصاب، وارد جلدی، آیسیوی مجهز، بخش آنکولوژی یا وارد سرطان هم ما همچنان فعال کردیم، بخش داخله اطفال. تمام بخش ها در شفاخانه حوزوی احوال سینای بلخی فعال است. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست کابو 800 تجربه لرونکي پرسونل لري چې څه باندې 15,000 کسانو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د بلخ د چاربولک ولسوالۍ خلکو د امنیتي ځواکونو هڅې او فعالیتونه وستایل. دوی وایي چې د اسلامي امارت واکمنېدو راهیسې اوس د امن په فضا کې ژوند تیروي. د چاربولک ولسوالۍ د بلخ ولایت د مرکز په لویدیځ کې پراته ده چې په دې ولسوالۍ کې بیلابیل قومونه ژوند کوي. په همدې حال کې د چاربولک ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو امنیت په بشپړه توګه خوندي دی او تر اوسمهاله پورې هیڅ ډول امنیتي ګواښ شتون نه لري. بسیار راضی هستیم ما مردم امنیت از شب روز میگردیم، تمام چیز ما محفوظ است از امارات اسلامی. امنیت برقرار است، تامین است، از زمین دفترها آزادانه میتونه آمده سخن زده امرای هر قریه‌دار، هر محیط، هر منطقه او امرای ولسوال، امرای قماندان، امرای جنایی
کلگی به خدمت است. د چاربلاک ولسوالۍ د امنیه قماندان په دې ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال د خپلو دندو په اړه خبرې وکړې او ویل چې د ځایي خلکو په همکارۍ او همغږۍ سره توانېدلی چې د دې ولسوالۍ په ټولو کلیو کې امنیت تامین کړي. الحمدلله چاربلاک ولسوالۍ کې وضعیت الحمدلله ډېر برابر دی د امنیتي لحاظه او چاربلاک ولسوالۍ تقریبا 160 کلي لري نو ډېره پراخه ساحه ده. الحمدلله کله چې امارت اسلامي راغلی دی او د مجاهدینو هلو ځلې دي انشاءالله سیارې ګزمې هم لري چک پاینونه هم شته الحمدلله بیخي هېڅ مشکلات نشته فعلا. د بلخ ولایت د چاربلاک ولسوالۍ څخه باندې 160 کلي لري. دغه ولسوالۍ د بېلابېلو لاملونو له امله په تیرو کلونو کې له ودې او پرمختګ څخه بیرته پاتې. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه تر بیا مو الله مل ښه وخت.